نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پر سلسلہ کے مدادو جمعی در تا دا حضور پاک سر دا محبت بیان کرے نن نبی علیہ السلام دا مبارک خوی بیان در تکو او داولی ذکر چه نبی علیہ السلام فرمائی ویز دنیا تا دیر پار راغلیم چه خلقو تا بہترین خویون او خیم نو دا نبی علیہ السلام دا دنیا دا راتلو مقصد دا دے چه دا امت دا خویونو اصلاح شی دا خوی اصلاح شی او دا اخلاق اصلاح شی دا دی وجنا اللہ پاک نبی علیہ السلام ہم پڑیرو لڑو خویونو پیدا کرو اللہ قرآن شریف کے فرمائی انک لعلی خلق عظیم وی تعالی ما دیر لڑ او اچت خوی ندر کردی خخوی ستا وی رونو خخوی دیتا وی چه سڑے دا سے جن تیر کی چه اللہ خپن کی او دا اللہ مخلوق خپن کی دیتا خخوی وی دا خخوی دا یو حصے تعلق دا اللہ دا حقوق سر دا حقوق اللہ چه وطوئے اللہ من خپنکو دا خخوی دے منزبکے روجیونی سے کنزل نکے پدے اللہ خپکی گی چه کنزل کے منز نکے اللہ خپکی گی روجننی سے اللہ خپکی گی نو چه اللہ راضیو ساتے و خوشحالو ساتے دا دا خخوی ویسا شو دویم دا چه بندگان خپا نکے بندتا ضرر نرسے دیتا خخوی وی کنزل بنکے مسلمان تبا بغض نکے حسد بنکے ضرر بنرسے پلاسو پخپو پا جب با ضرر نرسے گاونڈی سر بخسلوک کے دا مور و پلار سر بخسلوک کے دا لار دا مرگری او دا سفر دا مرگری سر بخسلوک کے دا بتنگینا دا دا بندہ پا حقوقو کے حقوق العباد کے خخوی دے دا دوار و جہان و مبارک سردار امت دا ارس خودلی دے دمرا بہترین خویون خدای ورکڑیو کہ دا غی مثال بتر قیامت پوری موجود نشی کہ دا دویم کہ دا خشتخ کل خویونا دام دا حضور پاک دا معجزونی و معجزونو دا بٹی کی کور دن نخ کلی خوی مرگرو سر خشتخ خوی گاونڈی سر کلی خوی کافرانو سر کلی خوی دشمن سر بہترین خوی دا خیبر چکل فتح شو نو یہودیانو یو سازشو کو یو خدا و زینبی نمو اغی پیغمبر علیہ السلام لڑوڑے اکلا او دا کچک وخد گر چیلی و نزبحا کردے ولا پخا کرا او زہری پکی واجو چه ڈوڑے کی خود نبی علیہ السلام مبارک نوڑے اچھے تکلا خلی مبارک تے او رسولا لگا حصہ معمولی غندے تیرم شو باقی کی خودا صحابہ تیویدہ مخوری وی ولد اللہ رسولا وی دے کے زہر چولی شوی اخذ راو غختا وی تا پا دے روڑے کے زہر چولی دے وی سیب تا تا چا علوی وی ما تا دین وڑے علوی چی دا ناس کے میں پرتا دے خبر دا یو موجدہ دا حضور پاک وی او سیب ما پا کی زہر چولی وی دا دے ولی چول وی ما وی که دروغ جن پیغمبر دن بخلاص شو او کرشتون پیغمبر ضرر بدتاو نرسے گورا مخکنے منصوبہ جوڑا کرے اس قبل سو کو نو مضبوط سزا بیان کرے ہو کہ تا ماتا زہر ولے چو او حکم بے کرے ہو کہ دا خدم لکے پانسی کے ہو کہ دا خبر ہے اکڑا نو نبی علیہ السلام او فرمائل ویزا ما معاف کرے اسے مطمئن چوے ما معاف کرے اخذا پویشو دا سی خوی خو ما دا چا ندلی دلی زور پا ما برد دے وقت ارس کولی شی او بیم زا معاف کرم ما وحلی شی ما وجلی شی ما جیل کے چولی شی ما لسزا را کولی شی او بیا من معاف کئی اگا خذ فوراً کلمہ وی خود مسلمانا کی
بیا یو صحابی دا غا زهر د لاسا وفات شو، نو پیغمبر علیہ السلام دا غی پا قصاص کیا غا خزم رکھ اب یو شریف کو دا سی خشته خوی خدای پیغمبر علیہ السلام دا ورکو. پا سفر کې به د مرګرو سره دا سی خپلی خوی چې مرګری به شرمیدل. یو ځل په یو سفر کې روانو، نو یو ځای کې دمک ولا خیمه خخې کړې، نو کارونه تقسیم شو. چاوی زب سارویو بکم، چاوی سارو لبگایا پیدا کو، چاوی منگ با خیمه خخی کو، چاوی منگ با دا ڈوڑا انتظامو کو، چاوی منگ با ساروی لال کو. دا کارونه تقسیم شو. حضور پاک کو فرمائل وی یو کارم پاکی پریخی دی خو گوره بزکو. وی دا اللہ رسول زمون مور پلار کنا قربان سکار دی راتاو خوایا مونگ با پتا کارو نکو، مونگ با پخپلا کو. وینا یو کارم پریخی دی ابا زکو. وی سیب راتاو خوایا وی تاسو چه ڈوڑای پخاوی و ترکاری پخاوی خشاک بسوک روڑی، ڈوڑای بغیر خشاک پخیگی. وی دا ابا زکو. صحابه وی ندا اللہ رسولا زمون مور پلار تانا قربان پتا با مون خشاک کو. ولی وی تاسو دا خدای نه یریگی و زنه یریگی، تاسو ثواب خوخ دی زمان نلی خوخ. لال پیغمبر علیہ السلام تبرگی یا بل سی دیواغ زنگل تا او خشاکیو کو او قسم دی پر اخپل مبارک و گیر اوڑو او صحابه تے مخی کی. او بکر دی زمانے مشردہ سے کہا دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق ہو. پا یو سفر کے یو سری چیلے حلال کو، ناغت سرمن استا، نو جی سرمن تستا نو دا دی چیلی نے دا سے استل لکا سڑی کی دا وامی خنو بس. نبی علیہ السلام ورپاسید وی ما تے پریدا چی چل دتا وخی. نو نبی علیہ السلام ولی یو طرف سرمن سوریکلا او چی سنگے سوریکلا نو لک پوکی ورکا. اسم خلق دا سے کئی دا چیلی گڑنا چی سرمن دا سے اوباسے لکا دا غواو دا میخی خطولو دا بیختو دا کشی او سرمن دم زائشی لک پوکی ورکا سرمنو پڑسے دا. صحابی وی لستونی چت کدا لاسی اخکانکا او لاسی دا سرمنی او دا غوخی مینس کی وردن نکا او دا سی زور ورکا سرمنی دا غوخی نپخپل جدا کلا ور اخکده. وی پا دا سی طریقہ با سرمنو بنس. گورا کبل سڑیو او دومره لوی شخصیت د خدای په نسمره لوی شخصیت او صحابه په تزانونه قربانول. نو بیا به غوخلا او یا وینیلا یا چلیلا ګوتې وړلې. دا پیغمبر علیہ السلام خاکساری ده او د خشتخ کل خوی او بهترین اخلاق. یو موقع باندې نبی علیہ السلام مبارک د صحابه سره په سفر روان. سفر کے خوار قسم حالات راضی پہ انسان باندې. نو یو بانو داغا بان اونے بے پکے نو صحابہ تیویزے ودشے غرمانا. نو صحابہ وی چکم بگورا اونا ونا با من پیغمبر علیہ السلام تا پریخاو دا چی دا دی سور درون دی نو دا با دا نبی علیہ السلام شی. نو یو دیر گورا اونا و چی دا آغی سور زیادو امون نبی علیہ السلام تا پریخاو دا او ایمون پنورو اونو لاندې سوک یو سوک دوا د سوري لاندې پریوتل. یو صحابي وی چې مونږ څنګه راویښ شو قتل. وی پیغمبر علیہ السلام سره یو سړی ناست دی. وی نبی علیہ السلام مونږ ته आवाज وکړ چې دلته راشي. وی دا سړی راغی زودو او ما توره دی اونې تاویزان دا کړی وی چې دې څنګه راغی راورسېد نو د ما دا توره راواغشتا نو د تیکې نه وستا. نو چې د تیکې نه استله نو په کش د پیشو نو زه راویښ شم. چې راویښ شم او د سره توره په لاس کې ده او دغسې بربنډه یې نیولې ده او ما ته وی څوک به دې رانه خلاصوي، ما نه یریږي او که نه یریږي څوک به دې خلاصوي. ما وی نه ستا نه ولې یریږم، زه خو د لوی الله نه یریږم. قسم دی صحابه فرمائی وی منگ دا حضور پاک نا زیاد بہادر انسان بل نا دی دل. تانا والی یریگم دلوی اللہ نا یریگم وی سوک بدران اخلاصی ماوی اللہ
خدای به مې نه خلاصوي. وایي چې دا ټکې مې ووې نو یې سړي وجود پر پیدا شو او توره تې پرېوت. پیغمبر علیہ السلام فرمائی توره مې راواغشتا. وی مې چې اوس به تا باندې څوک خلاصوي؟ صحابه وی صاحب د خو اقدام قتل کړی دی، تا پسې خو توره راغشتې ده، اوس به ورسره څه کوو؟ وی نه زه دې خدای بچ کړم، ما معاف کړی دی، ځه ما معاف کړم. هغه سړي ته نبي علیہ السلام سزا هم ورنه کړه او معاف یې کړو. د هغې برکت ده چې خدای پاک هغه مسلمان اسلام یې راوړو، مسلمان شو. دا خویو د حضور پاک د ګاونډیانو سره، د کافرو سره، د عامو مرګرو سره په سفر کې، په کلي کې، د کلي نه بار داسې خشته خوی به ساته. یو سفر کې غنیمتونه تقسیمول، نو چې غنیمتونه تقسیمول نو دا باندېسیان خلک واغې خو د آدابو نه لا پوره خبردار نو وروسته به لږ لږ خبرېدل. دا نبی علیہ السلام نه راغون شو. څوک ورته ماله دا شی راکا، څوک وایي دا راکا، څوک وایي دا راکا، څوک وایي دا راکا. نو پیغمبر علیہ السلام ول سیدونه هم ورکوي او ورور ورته په شا شادي کې دې خلکو خو د تنګ کړم. نو چې کوم صادر نبی علیہ السلام د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړی نو هغه یو اونه کې ونښد. نو زر وایي ای مسلمانانو دا صادر خو خپل راکې کړ او قسم مې د الله په ذاتي که د ځنګل د دې اونو عمره مال را سره وي دا ټول به مې په تاسو کې تقسیم کړی. یو باندېسي راغی او د نبی علیہ السلام صادر دی غاړې ته تاو کړی او دا صادر یې کلک ونیوه او زور یې ورکړ. دومره زور یې ورکړه صادر یې راښکه چې د پیغمبر علیہ السلام په دې سټ باندې یو پټه جوړه کړه. او باندېسي ورته څه وایي؟ وایي تا سره چې د خدای کم مال د شا به مال راکړه. حضور پاک ورته مسکی شوی خنده. او پوه شو چې دا باندېسي دی او د مجلس د آدابو نه او د پیغمبر د آدابو نه لا نه دی خبر. دا ګمان کوي چې غنیمت دا یو مشر دی او خلکو له مالونه ورکوي. نبی علیہ السلام فوراً صحابو ته حکم وکړ، مسکی شو، ویې دله څه ورکړئ چې څومره څیزونه یې وله ورکړي. دا خشته خوی خدای پاک د دواړو جهانو مبارک سردار له ورکړي. صحابو سره به خوش طبیعتۍ کول، دا هم د ښه خوی نښه. یو بوډۍ راغله نبی علیہ السلام ته کېناسته، وی ما ته دعا وکړه چې خدای مې جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. په جړا شوه، بوډۍ جنت ته نه ځي، داسې منځونه کوم او روجې نیسم. نبی علیہ السلام ورته مسکی شو، وی ګوره بوډۍ به جنت ته نه ځي، وی تا به خدای پیغله کي ځوانه به دي کي نو جنت ته به ځي. بوډۍ خو به نه چې جنت ته ځي، ځوانه به شي. نو بیا ښځه خوشحاله شو. یو بل صحابي راغی، وی د الله رسوله ماله یو اوښ راکړه په سفر پې ځم. وی ورکې دله د اوښ یو بچي ورکې. وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم؟ زما خو غټ اوښ په کار ده چې سفر پې وکړم. وی خندل، وی ولې اوښ د اوښ بچي نیسه؟ تا له اوښ در کوم که نه، اوښ خو د اوښ بچي. دا د حضور پاک خوش طبیعتي. یو صحابي حضرت ظاهر رضی الله عنه، هغه به د بانډې نه راته نو نبی علیہ السلام له به سبزي راوړه د باندې نه. او چې کله به ته نو پیغمبر علیہ السلام چې به څه وچا به سره وړي به یې وله ورکړه. دغه صحابي خوشطبه و ډېر. نو پیغمبر علیہ السلام هم خوشطبه خلق خوښو. دا مجلس کې خوشطبیعتي سنت ته ګورئ، دا منع نه ده. یو بل سره خلق ټوقې کوي، تقالې کوي او خنداګانې کوي، خوشطبیعتي. د یو بل ملنډې کول او سپکاوی کول دا په شریعت کې منع ده. که یو سړی داسې خوشطبیعتي کوي چې د بل عزت ته پې نقصان رسېږي، بل پې په مجلس کې رچه کېږي او بل پې په مجلس کې بې عزته کېږي، دا بیا منع ده. چې بل پورې ټوقې نه ټوقې کول یو انسان پورې منع دي. او که داسې خوشطبیعتي کوي چې هغه بل پې نه رچه کېږي او بل پې ذلیله نشي، بل پې سپک نشي، دروغ پکې نه، نو دا خیر دا خوشطبیعتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده، دې کې هېڅ هم نشته. لکه بی بی عائشہ صدیقہ فرمائے، وی یو ځل اخیری بیماری د حضور پاک وا، وی د بقی مقبره ته تللی، وی چې څنګه راغی نو وی زما سر خوږېده، ما یوا رأسا، سر مې مات شو، سر مې خوږېږي. وی حضور پاک او فرمایل بل وانا وا رأسا، عائشہ زما سر خوږېږي. مې چې د الله رسول سر مې ډېر درد کوي او مرم ته، وی ما ته او فرمایل ګوره خوش طبیعتي کو نه چې عائشہ اس فکر مکوا که ته مړه شوې نو خوش قسمت
زه به د قبر تخکته کم او جنازه به د باندې وکړم. اوس ښځې ته چې دا خبره کوي چې که ته مړه شوې او جنازه د باندې کوم نو ښځه خو په دې خفه کېږي. نو عایشه بیبي پې خفه شوه، وایي هم زما هم دقه خیال دی او که زه مړه شوم که نه نو مازدیګر به زما په ځای بله نوې ښځه راوستي. حضور پاک ورته مسکی شو، ورته وی نه عایشه وی ستا دا سرخوږي به جوړ شي ته به ترې ښه شې او زما دا سرخوږي زما د هغې بیمارۍ شروع ده چې د کمې بیمارۍ نه به زه پانه سم او الله سره به ملاقات پکې وکړي. د بیبیانو سره خشته ښکلې اخلاق او خوش طبیعتي وه. به هر کیف د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي به باندې نه راته یو ځلې په بازار د مدینه کې سبزی خرڅوله، سوده خرڅوله. نبی علیہ السلام غلی غلی ورته چې را باندې پی نشي. ګوره داسې به څوک وکړي څومره ښکلی اخلاق. او چې څنګه ورغی نو د شانه ورته کېناسته او پیغمبر علیہ السلام د لاسونه اوږده کړل او په دې سترګې وله کېښوده د شانه، لکه سړی د شانه چا په سترګو لاس کېږي. دا سړی وایي من هو څوک دی پریده دا سوکے. او نبی علیہ السلام مسکی گری او صحابم حیران دی. نبی علیہ السلام نے لاس لزور ورکا دی من ہو خود صحابی چی دی گوٹ کے او قتل نو وی پیجن چی دا خو پیغمبر علیہ السلام زر لاسون دا شانا تاو کرل او دا پیغمبر علیہ السلام دا ملا مبارک اونی ولا او دا خیٹے و پوری مگل. نبی علیہ السلام تے لاس پریخا نو پسر والا لاس کے خوا وی دا امرائی خرسوم سوک بے والی حالانکہ امرائی نو اصیل انسانو اصیل خسوک نالی خوش طبیعتی کور وی دا امرائی خرسوم پسو بے والے. حضرت ظاہر سوئی وی دا اللہ رسول گوری کوٹا باو خیجم دا تب ہمیں واپس کی بیا بسکے. حضور پاک مسکی شو وی لیکن عند اللہ لست بکاسدن وی که خلق در تا کوٹا وی نو وی دی در تا دا خدای پنیس کوٹا نی دا اللہ پنیس کرے. یو یهودیو پیغمبر علیہ السلام بتے چکل با ضرورت راغ میلمانو نو قرص سودا بیتے رونا داغا نے اس کجوری قرص کرے وے زید ابن دسنا اس چی دا نیٹا لگ وقت پکی او سور دے پاتے شو نو دا یہودی را گئے او نبی علیہ السلام تا مخامخ خود رہے وی دماغ دا قرض اچھے در باندے پورے دے اگا کجوری امان را گئے. حضور پاک هم حیران دے چستا نیٹا کے خلاصورا دشتا او دا تولی دا سے ذر را لے نیٹے نمخ کے را لے او دی سلی فوراً دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی گستاخی شروع وی تاسو هم دقه سے کوي د خلکو نه قرضونه وړي او خوري بیا نه ورکوي او تاسو د عبدالمطلب اولاد چې کنه چا خپل حق نه ورکوي. د بدر د شروع کړ صحابه ګر چا پیرو صحابه خو به د حضور پاک نه قربانې دل دې سړی ته پټه اشاره کوي چې بار بوزي کې بنو او د نبی علیہ السلام مخکې خو ته مونږ غږ نه شو کوو بار به سره ګورو چې څنګه مونږ مخکې د مونږ د پیغمبر بې عزتي کوي. حضرت عمر فاروق ٹنگ نشو اے دا خدای دشمنا تعالی شرم نرازی شرمی گی نا چی دا مونگ مخ کی دا مونگ دا پیغمبر بیدتی کے اوستا نیٹا کے خلارو دشتا او کبل خبر دیو کچی برابر دیکو. حضور پاک مبارک حضرت عمر تا غصش کبل سرے با پی خوشحالا شویو لکه نیټه کې د سلور ورځشتا نو ته مخکې ولې راځې او د سړي بېعزتي کې. حضرت عمر ته غوسه شوی عمره بد دې وکړل وی صاحب د نیټه کې شته او زموږ مخکې تا ته بد رد وی وی عمره دا تمه مې رانه نه وه تاله داسې نه وه پکار تاله داسې پکار وه چې ده ته دې نصیحت کړی وی او ما ته دې نصیحت کړی وی ده ته به دا نصیحت کړی و چې رورې خفه کېږه مه نیټه دې لا شته د نیټې نه مخکې غوښتل مه کوه او که قرض غواړي نو په داسې طریقه مه غواړي چې د سړي بېعزتي کې په نرمۍ غواړي او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وی چې د چا نشې والی هفته مخکې وله تیار ساته څومره ښکلي ښې وی ځه عمره دې بوځه شابه د ده چې څومره حق یې هغه وله ورکړه او لږې وله زیات یې ورکړه ځکه دا مسدا انسان مونږ لږ وکړو تا وکړو تا ورته ستغې خبرې وکړه نو چې بویې ته او هغه حق یې ورته برابر کو او هغه زیاتي ورکولې نو هغه یهودي ورته وایي
وی عمر زما حق پورا شو دا زیاتی ولې راکې وی نه دا نبی علیہ السلام حکم کړی چې زیاتی ولا لګي کجوري ورکا وی زیاتی ولا راکې وی تا ما یو څو خبره وکړي نو نبی علیہ السلام و چې خپه دې کوله زیاتی ورکا چې خوشاله شي وی عمر ما پیژنې وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن دسنا وی ښا ادا يهوديان اغلوي مولایت وی یاره وی اوس مې د نړۍ رګیلا وشو که یو ناپوهه سړی وي او دا کار دې کړی وي نو بیا هم څه خبره وه نو ته خو د یهودیانو لوی علامه لوی مولی تا زمونږ د پیغمبر دا دونه ګستاخي ولې کوله وی عمره ما ستاسو په پیغمبر کې د آخر زمانې د پیغمبرۍ ټول صفتونه لیدلي صرف یو څو صفتونه مې پکې نه لیدلي نن مې پکې هغه کتل یو صفت په زمونږ په کتابونو کې د دا دی چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې دی با خوی لري چې ته دې څومره غصه کې دی با غصه نه کوي او د غصې په ځای باندې به دې ښه خوی استعمالوي نن ما غصه کو لیکن غصه نه کړه هغې په ځای ښه خوی استعمال کو او وایي چې کومه موقع د غضب او د رحم راشي نو رحم به کوي نن یې په ما باندې رحم وکړه دا یو څو صفتونه پکې ما نه لیدلې نور مې پکې ټول صحیح کړي دا صفتونه مې پکې نن صحیح کړل دا مې قصدن کول دا صفتونه مې پکې کتل چې دا واقعي د آخر زمانې پیغمبر دی او که نه دی وی راځه عمر ما سره لاړ شه زه مسلمانېږم او زما په ایمان باندې ګواه شه راغې نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله خفه کېږه ما قصدن ته لږ وچېړلی ما وی چې ته به غصه کېږې او که نه د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا دی چې غصه کېږي به نه ما وی دې غصه کوم چې دې غصه کوي او که دې رحم کوي د ښه بدل د بدو بدل په بدو ورکوي او که په ښو ورکوي د آخر زمانې د پیغمبر صفت دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي تا ماله د بدو صفت په بدو رانه که په ښه دې رانه راکړه پته ولګېده چې دا ښه خوي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر دی پتا کې شته نو زه مسلمانېږم ما ته کلمه وښایه خدای پاک مسلمان کړي یو کافرو د یمن د علاقې مشرو او د هغه نوم سمامه ابن اسال مکې ته ته عمرې او صحابه کرامو له په مخه ورغې ګرفتار یې لوی سړی ټولو خلکو پیژنده چې وینې و نبي علیه السلام له یې راوست وی دا څوک دی وی صاحب دا د یمامې د یمن په سردارانو کې یو لوی سردار دی وی څوک وی سمامه ابن او دا هغه سمامه دی وی د جومات د ستن پورې وتړی وی تړه چې وی تړه ډوډۍ د چایو بندوبست هغه زمانه کې چای خو دې زمانه کې ده خو لکه د خوراک خوردونوش بندوبست ولا خپه کوی به نه سار وختي حضور پاک راووت ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب زړه کې مې درې خبرې دي یوه دا ده که مې وجنې بلکل مې مړ که ستا لاس کې ان تقتل ذا دمن خو یره ګورې د قوم سردار یم ډېر لوی سړی به مړ کې ګوره لوی وینه به توی کې نو دو خبرو ته اشاره ورکړه چې لوی سړی یم نو ولې مې وجنې سره کوټې خو نه او بلې دې ته مې اشاره ورکړه چې د ډېره لویه وینه به توی کې د قوم مشر به مړ کې ګورې قوم به دنه تپوس زما کوي او که احسان کې خیراتی مې پرېږدې نو ډېره زیاته شکریه به دې ادا کړم او کمال غواړې نو ما ته اجازت راکړه چې اطلاع ولېږم خپل قوم ته او څومره فدیه غواړې چې زما راشي دله بدل درکړم حضور پاک ورته هېڅ غږ ونه کړي سار وختي پې بیا راغې بیا دې تپوس کوي ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچتے دی وی صاحب هغه پرونی درې خبرې چې مې درته کړې که مې وجنې نو لوی نوم دې را باندې کېږي ګورې د قوم سردار یم لوی وینه به توی کړي او که احسان کې نو په ما به داسې احسان وکړي چې زما ټول قوم به ستا احسان مند دي که مال غواړې حکم وکړه چې دله راولېږم څومره چې غواړې ما پرېږده بیا یې ورته غږ ونه کړه په درېیمه ورځ بیا تپوس کوي ما عندک یا سمامه وی صاحب پرون چې به درته کومې درې کړي دي همغه درې خبرې دي صحابو ته وی اطلقو سمامه وی پرېږدی زه خیراتي مې پرېښود چې پرېښود نو دې لاړ د مدینې شریفې نه بار یو باغ و په هغې کې ولمبل
او واپس راغی حضور پاک ته کېناست وی دا الله رسوله ما ته کلمه وښایه زه مسلمانېږم خدای مسلمان چا وی دا ولې وختي دی ولې ایمان نه راوړو وی بیا به خلک وی چې د یارې نه مسلمان شو چې اوس پړدلم او پرېنستم اوس ایمان راوړم بیا به خلک وی د یارې مسلمان شو وی اوس دی ولې ایمان راوړه څه چلو وی 3 ورځې ما د دې پیغمبر او د ملګرو خوی وکتل وی قسم دی دا د عام انسان خوی نه دی معلومیږي دا چې دا د خدای معزز او مکرم پیغمبر دی او د دې مرګرو چې د کوم اصلاح کړی دا او د خپل مرګرو ته کوم خو اخلاق خودلې دي دا عام سړی نشي خودل ما د مرګرو خو خویولید نو ما ته خدای پاک دا غي د برکت ایمان را نصیب مکه مکرمه چې کله فتح کېدل 10,000 لښکر د مسلمانانو را روان دي په مکه باندې 10,000 بلکې پلار نورم زیات شو او چې څنګه صحابه رالل د مکی خلکو ته پته نه وه چې په مونږ باندې به مسلمانان راځي او حمله به کوي بس په دې لاره کې چې دوی را روان او مکې ته نږدې شو نو هغې ته پته ولګېده خبر شو صحابه زنانه څه وی چې دا وروسته مسلمانان شوې وی چې مونږ خبر شو مونږ وی چې اوس به څه کوو اوس خو تښتېدیم نه شو او مونږ دی مسلمانانو سره ټول عمر ظلمونه کړي دي جنگ احد کې په مونږ ورلو نو یا کسان صحابه مو شهیدان او غزوه خندق کې په مونږ ورلو هر وخت کې مونږ په دوی حمله کړي دي او دوی تم ضرر او اوس دی رالل چې مونږ سره بس کوي وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزتونه لوټ شي زمونږ حیا لاړه عزت هم لاړه خدای زمونږ لونو سره به دا صحابه څه کوي لکه دشمن چې په یو قوم حمله کوي نو خدیم ته تختی او لونم ته تختی او مالم ته تختی او ورسره چې سیخ وښیي ورسره کوي وی مونږ وی چې دا خو زمونږ دشمن دی ډېره موده پس راغی او دا مونږ د دې مکې نه شللي دي اوښکلیم دي بیا هغه تاو هم پاړه کېدی کورونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی مالونه ته مونږ قبضه کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی په احد کې او په خندق کې مو سره زیاتې کړي دي هغه تاو هم پاړه کېدی نو نن بدوی مونږ سره څه کوي وی مونږ وی چې اوس تښتېدیم نو شو عزت لوټ خدای زمونږ مخکې به زمونږ د لوڼو عزت لوټ کېږي او زمونږ د خاوندانو په مخکې به زمونږ عزت لوټ کېږي وی دا به څه کېږي وی مونږ دروازې بندې کړې منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغی اعلان صحابه ته وی که چا ځان پسې د خپل کور دروازه بنده کړه هغه ته به غږ نه کوي هغه په امن دی زنانه وی چې مونږ ماشومانو ته وی چې بچې خلکو وی چې صحابه را روان دي او په مکه حمله کوي دا اطلاع جوړ دروغ وخته ځکه زمونږ په کور غواړو څوک رانه مونږ خو نه پوهېږو زمونږ عزت او زمونږ حیا او زمونږ د لوڼو حیا به نن لوټ کېږي مونږ ته غواړو چا پورته ونه کتل ورشئ بچې وګورئ چې د اطلاع دروغ ده او که رښتیا ده وی په یاره ورونه لرې کړل او ماشومان مو لېږل وی ماشومانو را منډې کړې وی راته وی چې مورې خورې هغه صحابه خو راغلي دي هغه مسلمانان نو څه کوي وی هغې خو تورې غورځولي دي او د بیت الله نه ګیر چاپېره طوافونه کوي او چې کمې ښځې به مخې له ورتلې سر به یې ښکته کوم نظر به یې چاته نه کوم خدای د دغه بهترینو اخلاق او اثر سکو د مکې چې څومره کافرانو په دغه یو ورځ په دغه یو ټیم خدای ټول مسلمانان کړل دا که صحابه او پیغمبر علیه السلام دا خوی نه استعمال کړي نو څونه وینې به توی شوې وي او تاریخ کې به تر ننه پورې دا لیکلی شوي چې مسلمانانو د مکې په کافرانو ظلمونه کړي دي چې دا څوک نشي ثابتولی او دا مثال زما وروڼو د نبي علیه السلام د صحابه هم کله چې مصر فتح شو مصر ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې کله مصر فتح کا نو حضرت عمر ابو عبیده ته وی چې ګوره د مصر خلک دا ګوره یو پوټې د اخلاقونه پریوتې دي هغې پروا نه ساتي مهرباني کوه ملګري دي پوهې که ګورې هسې نه بد اخلاقي دې ونه شي صحابه وښکته کتل نو حضرت عمر فاروق چې کله مصر فتح شو نو ابو عبیده گورنر شو نو عمر صاحب ځان سره ملګري واخېستل ځای چې دو د مصر دغه کو تماشه کو مصر ګور
ځکه مصر خو هغه علاقه ده چې د زمانه حضرت یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام دا پکې پاتې شوي دي، او فرعون مصر او لوی فراعنه او کافران پکې تیر شوي دي. د دین یو لویه تاریخي سلسله لري. حضرت عمر د ملګرو سره روان شو، یو ملګری وی چونکې څاروي کم او خلک زیاتو، نو دوه کسان په یو اوښ باندې سواره شو. نو اعلان یې دا وکړو چې یو منزل به یو سړی بره سوري، بیا به کوزیږي بل به خیږي. څوک به په اوښ سفر کوي، څوک به اوښ د پړي نه نیسي، څوک به بیا خیږي بل به پړي نیسي. وی زما د حضرت عمر سره نمبر راغی. وی چې نمبر څنګه راغی؟ وی عمر بره ناستو په اوښ باندې او ما پړي نیولی چې هغه خپل مقام ته ورسېد. وی ما ته وی اوښ ودروه، راځه اوس ته بره خیږه او زه به لاندې کوشم. امیر المؤمنین ته ګوره، حضرت عمر هغه امیر المؤمنین دی چې د ده په وخت کې 2 لکه مربع میل علاقه فتح شوې ده. دا ټول د روم علاقې او د فارس علاقې او د عرب او د مصر دا ټول د حضرت عمر په زمانه کې فتح شوې. یو زبردست بادشاہ چې د نوم اورېدونه به خلک یریدل، تر دې حده پورې چې کافرانو به بچیو د کول د عمر نوم به غشته. عمر د پسې راځي نو ماشوم بغلی شو. دومره دبدبه او دومره روبې دی. لیکن چې کله د ده هغه منزل پوره شو، غلام ته وایي اله بره اوښ ته خیجه. غلام متوي صاحب زه خو ستا غلام یم، نوکر یم. نوکر خو دې ته وایي چې د اوښ پړي نیولي، زه به اوس بره ناست یم. وایي شبه انصاف دې ته وایي. غلام یې بره په اوښ باندې کېنو، حضرت عمر پړی ونیو، د غلامۍ کار کوي. غلام ډېر وایي صاحب شرمې مې رسواکې مې، دا خلق بس وایي. وایي نه انصاف بکو، الله نه یریږم. مصر پورې به ته پیاده روانې سه، څه مزل به کوو، ته به سورې، ما به پړي نیولي چې زه ستړی شم زه به بره وخیږم، ته به کوز شې بیا به تا پړي نیولي، چې ته ستړی شې بره به وخیږې بیا به ما پړي نیولي. په دغه طریقه مصر ته ورسېدل. اوس د خدای شان ته ګوره، عاجزیت او خوی ته ګوره چې مصر ته کله نږدې شو، نو دا هغه وختو چې د عمر د کوزېدو وختو د غلام د خطو ټیم وخې ودرو. غلام ته یې بره خیږه. وی امیر المؤمنین مم شرموه، مصر دروازې ښکاري، تا به پړي نیولي او زه به بره ناست یم، او موږ له به د مصر یهودیان او عیسایان ټول استقبال لروتی. د خلک به څه وایي؟ وی پام کوه بس انصاف دا دی چې اوسه پورې زه بره سورم. اوس د خدای شان دی چې تاله نمبر درکوي، نه د خدای کار زما کار نه دی. اوښ ته خیږ. صحابه ورته راغلل چې امیر المؤمنین د خدای دپاره راشه خیر دی، د دې په اوښ کېني، مونږ به بل کس کوز شو، ته په اوښ باندې بره کېنه. دا ټول یهودیان او عیسایان را روان دي او په لاره کې زمونږ استقبال کوي. دی به څه وایي؟ وایي چې دا امیر المؤمنین دی چې پړی په لاس کې د اوښ نیولې دی او غلام بره ناست دی او د پړی نیولې دی. مونږ به رسوا شو، به شرمېږو چې تاسو کې اړو تهذیب نشته، د خپل مشر په قدر نه پوهېږئ، د خپل بادشاه په قدر نه پوهېږئ، او د پیغمبر د دوی لوی خلیفه په قدر نه پوهېږئ. د خدای لوی ته وګوره، مهرباني وکړئ اوښ باندې کېنه، مونږ مه رسوا کوه، مونږ مه بې عزته کوه. حضرت عمر وی انصاف دا نه دی، انصاف دا دی چې غلام نمبر د غلام دی به بله خیږي، ما به پړی نیولي. چې مصر ته ورغلل، د مصر سړو ښځو یو شان استقبال ته ولل. یهودیان او عیسایان لارې ډکې د عمر نوم دی، د عمر قافله روانه ده، او کتابونه یهودیان او عیسایانو سره دي. ګوري لکه چې په پخوانو کتابونو کې څنګه د پیغمبر علیه السلام صفتونه، دغه رنګې پکې د نبی علیه السلام، د صحابه او د ابوبکر او د عمر صفتونه. ذلک مثلهم فی التورات ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره. بهر کیف چې هغوی سره کتابونه دي. وی کم اوښ وی صاحب چې دا پلانکي دی کې اوښ را روان دی، دا امیر المؤمنین اوښ دی چې بره ورته دا وکتل. وی دا چې کم سور دی، وی زمونږ په کتابونو کې دا امیر المؤمنین نه دی، دا د آخر زمانې د پیغمبر دویم خلیفه نه دی. دا مونږ خو وی چې رښتیا ستاسو دین رښتیا دی، دا نه دی. هغې ورته وی نه دا نه دی، دا غلام دی، د اوښ پړی چې چا نیولی دی دا امیر المؤمنین دی. هغې چې کتابونو ته بیا کتل، حضرت عمر ته کتل، وی واقعي د امیر المؤمنین دی. زمونږ کتابونو کې
چې د آخري زمانې د پیغمبر د دویم خلیفه کم صفتونه دي هم پکې شته، او یو صفت یې دا هم دی چې دا پړی کم نیولی دی. ډېر یهودیان په دغه خدای مسلمانان کړل. حضرت عمر اعلان وکړ وی ګوره د یهود ښځې په اخلاقو کې یو پټې کمزوري دي، نو دی به تاسو ته ځان مخکې مخکې کوي، پام کوئ ګورې نظر اوچت نه کوي، نظرونه به ښکته وړئ. څنګه چې حضور پاک او د هغه صحابه د مکې د فتح په دوران کې خپل نظرونه ښکته کړي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او قل للمؤمنات ان یغضضن ابصارهن. سړي به سر ښکته کوي، ښځو ته به نه ګوري، او ښځې به سرونه ښکته کوي او سړو ته به نه ګوري. دا ګورې اخلاق دی، دا یو خوی دی. نو واقعي د مصر ښځو ځانونه بربند کړي چې کوم یهودیان عیسایانې وې، د چا مټې ښکارېدې، د چا پنډې ښکارېدې، د چا سینې ښکارېدې، او بازارونو کې سوداګانې خرڅولې چې په دې چل به دا صحابه مونږ دوکه کړو، مونږ ته به وګوري، او یو بل سره فیصلې کړې وې که څوک لاس درته اچوي نو ښه په رضا ورسره خبرې اترې ګپې شپې لګوې. لیکن صحابه چې رالل دې ښځو ته پورته هم نه کتل. اخلاق ولا چا جوړ کړي دي د دواړو جهانو سردار مبارک، پورته یې مته نه کتل. دغې ښځو نه سوداګار هم نه کول، ښځو ته نظر هم نه کو. قسم دې د صحابو په دغه اخلاقو خدای د مصر ښځې او د مصر سړي ولکان او د مصر ځوانان مسلمانان کړل. د ښکلې خوی او سرې نن د مسلمان خوی کم دی ته رسېدلی؟ رښتیا ووایه، ګاونډي نه ګاونډي په ضرر کې دی، د رور نه رور په ضرر کې دی، د پلار نه زوی، د زوی نه پلار په ضرر کې پروت دی، د رشتهدار نه رشتهدار په ضرر کې پروت دی. دا خو ښه خوی نه دی. خدای مونږ خفه که، بنده مونږ خفه که. دا د حضور پاک اخلاق دی، دا د مسلمان خوی دی. دوکې مونږ کو، غلاګانې مونږ کو، ګډون مونږ کو، په لاره مسلمان پورې مونږ خنداګانې کو، ښځو ته مونږ نظرې کو. د دنیا بدعملی نن مسلمان کوي، خفه کېږي ما، د دنیا بدعملی په موبایل باندې فلمونه نن دا ټول واړه په دې ګند اخته دی. خدای د پاره کې، خدای د پاره کې د وړو له او د زنانو له موبایل یې مه ورکوئ. ټول کشر ګل نن په 40 او په 50 روپۍ باندې میموري کارت د فلمونو نه ډکوي او ورته ناست دی هغې فلمونو ته ګوري. بچیم تباه کړل، ګمراهان هم کړل، د دنیا هم غرق کړل، بدنیم پې تباه شو او روحانیم پې تباه شو. دا واړه چې لویږي دي نه به څه جوړېږي؟ کور کې دننه جنکو سره موبایل دي او په موبایلو کې فلمونه ګوري، او هلکان او جنکۍ په موبایل باندې په پیکیجونو کې یو بل سره ګنټه ګنټه خبرې کوي. قوم کم طرف ته لاړ؟ په نیټ باندې او په کمپیوټر باندې لګیا دي دا قوم او بربند فلمونه ګوري، او په موبایلو بربند فلمونه ګوري، او په ډیشونو لګیا دي بربند فلمونه ګوري. ته د کومې مسلمان یې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو، نو یو ځای کې ډول ډنګېده، ډول سرنا، نو غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ ګوتې وویسته، نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ نو بیا ډنګار راته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو چې څه منځې لاړ او ډنګ ډنګ ختم شو، نو ملګري ته وی اوس خو ته څه نه اورې که نه؟ وی نه، وګونې ګوتې وویستې. وی زما دې د الله په ذات قسمې که ما حضور پاک په دغه حالت نه وي لیدلی ما به دا چل نه وی کړی. دغسې ډنګار او نبي علیه السلام په غوږ کې ګوتې ومنډلې. نو چې ګوتې لرې که بیا ډنګ ډنګ خته، نو بیا ومنډلې. نو چې سامان دلال نو بیا ډنګ ډنګ خته، نو بیا پکې ګوتې ومنډلې. نو هغې به د ګندونو او د سندرو او د ډنګار دپاره په غوږ کې ګوتې منډلې چې اورو یې نه. او نن خلکو د سندرو دپاره په غوږ کې هغه شیدونه ورکړي چې وویرو. داسې ده که نه ده؟ په موټرسایکل به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او سندرې پې اوري. په ګاډي کې به ناست دي، یو شی دلته منډلي بلې دلته منډلي او په هغې سندرې اوري او ګانې پې اوري. دا زمونږ اخلاق دي، دا موږ مسلمانان یو، دا موږ د پیغمبر په لار روان یو. موږ نه به خدای تپوس ته دی نه کوي. زنا یوازې د مخصوصا دام نه ده، د سترګو نظر دام د سترګو زنا ده. پیغمبر علیه السلام وایي د سترګو زنا دا یو ښځې ته، یو تصویر ته، یو ګن ته کتل دی. د ژبې زنا دا جدا ده، یو پردی ښځې سره د خواهشاتو خبرې کول دا د ژبې زنا ده. نن ټوله دنیا د ژبې او د غوږ په زنا کې مبتلا ده، او دا وداړو زه ګناه نه ښکاري. دی دا نه وایي چې دا زه ګناه کوم.
حضور پاک ته او صحابي راغی وی صاحب ایمان ته مل کېږي خو د زنا نه نشم صبرولې. نبی علیہ السلام ورته صحابه اوف اوف وی مال پکې د زنا اجازت راکا مسلمانېږم. صحابه اوف 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 دا څه کې د حضور پاک په مخ کې دا څه قسمه خبره کې شرمېږي نه. نبی علیہ السلام ډېر خيار دی قسم ځان دې رانږدې کړ دلته راشه وی تحبه لاختک وی ته دا زنا خپل خور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملي کوي وی نه دا الله رسول قربان زبې څنګه خور لخوخه کوم زما خور سره به څوک څنګه بدعملي کوي او بل څوک به هم خور لخوخه نه کوي وی مور له خوخه کې وی قربان څنګه مور لخوخه کوم بل څوک به مور لخوخه نه کوي وی خور له خوخه کې لور له خوخه کې خځه له خوخه کې وی قربان نیزه لور لخوخم نیزه خور لخوخم نیزه خځه لخوخم او نه به بل څوک خځه لور له خور لخوخه کې. نبی علیہ السلام می ته چې وای چې ما ته زینه اجازت را دا بچا سره کې دا به چا خوري کې بني دا به چا لوري کې بني دا به چا موري کې بني دا چا خزه بای کې بني نو تخپل خزه خور سره دا نه خوخه چې بل څوک بدعملي کوي نو ته پر دې لور خور خزه سره څنګه کې وای بس سب توبه مې ده توبه نه غواړم زینا. حضور پاک ولا پسینه لاس کې خان دقه سی ول لاس کې خان او دعا وتاو کړه اللهم طهر قلبه نقي قلبه زلو ولا خدای پاک دی او خدای د اندام پاک دی وی چې پسینه لاس را لکې خو د حضور پاک د لاس مبارک اثرات می زړه ته داسې نه نوتل چې پردې خزه سکه خپل خزه ته مم خواهشات ختم شو. نن امت په تبع کې لګیا دی په نفت باندې او په موبایل باندې الکان او جنکه یو شان په ګناه کې مبتلا دي زم د خدای غضب را نشي بیگانی طوفان که 15 منټه ټینګ شوی سمو خیال دی هر څه به در باندې اړولو کې به نه وړولې ته یو لس منټه دا بیگانه طوفان او دا باد را باندې ټینګ شوی وي هر څه به تباہ او دې کړی دي کنه دا سیلابونه خو خدای مونږ ته نمونه خودلې دي دا زلزلو خو مونږ ته خدای نمونه خودلې دي دا د خدای غضبونه په مختلفو شکلونو کې نه راځي څوک چا باندې په یو طرف ورواړي او په چا په بل طرف ورواړي زمارونو مونږ به خخوي استعمالو خخوی आवाज دا نه چې خلک څنګه تکنزل کې وته ته چپه دام خخوی دی خخوی دا دی چې مسلمان تبا zarar نه رسي د خپل جبه حفاظت پکې د سترګو حفاظت پکې د غوږ حفاظت پکې د ګنا نه خخوی دا دی چې گاونډي ته پلار مور دوستا zarar باندې رسي خخوی دا دی دوکه باندې کې خخوی دا دی چې مسلمان سره ټګي باندې کې دا خو د خخوی خو ډېر قسمونه دي. نبی علیہ السلام فرمائے المسلم مشهور حدیث تاسو سکول کتابونو کې مشتا المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده مسلمان هغه چې د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ وای کنه د مسلمان د جبه او د لاس ضرر نه بل مسلمان محفوظ دی رسید مسلمان دی په جبه ضرر پلاس مسلمان ته ضرر گاونډي د نور کې ولا په سوداګانو کې ګډه کول برسین ټماټر پراتی لاندې سین پراتی ځکه دکاندار نه چې سودا کې بر یو شی پروت لاندې بل شی پروت دی مونږ په لار کله وایو الکه دا خو ډېر ټماټر دی ودرې غلط بلان سره والو چې دکاندار ته ویل چې ټماټر هغه لاندې نه تل ورالم کی هغه وړې وړې سو بیرو په شان درته نه حالت دی ابل روزانه خپل را روانم تورې خرڅېدل ورته مې تورې را ګوتې بدن تر راوړ سبزی نه اصلي ته مله کا توره الکه خراب چتنی نه مولوی صاحب تا باندې خراب شي خرڅو نه خشه پیسو خرڅه پدې راو مړي زما په خیال په غونډه ګوتې کې سلور یا درې پاکي و باقي ټوله ترخه اوس خاوي نه بلودنه درې مراد مسلمان نه اور اخلاص ٹھیک ہے 50 روپے اصل روپے ہمارا جیب لاړې اس پروا نشته لیکن تب بچول د رزق څنګه دا روزي څنګه ته خټکو دې غوتو ته نه ګوره بار پکې څنګه یو دنه پکې څه شي پروت دی د دې خرمانو دا الوچو دې کریټ ته نه ګوره سری څنګه جوړ دنه پکې څه شي پروت دی دا مسلمان دی غلا خرڅې ده حضور پاک راغې چې لاسه پکې ومنډلاله رمضان مرګ ته دا ولې ویسه باران پېښې وې دي باران په سر کېږي که په ویخ کېږي سروته لاندې لمده ده وې دا لمده په پاسه کې خلکو ته ولګي چې دا لمده ده من غشنا فليس منا چا چې زما امتی مسلمان سره ټګي وکړه دا زما په لار نه دی روان څومره ټګي نن کېږي ځکه نه سوچ چې مال پیدا کا
الا ما که دو سرور مسلمانانو سره نه وي به ته خو د بل ځای نه راوړی کنه دا نور سیزونه توبه به وباسي پیسہ پس طریقہ پیدا کا بس خدای گواہ کله میړه لدا راشي میں کدی زمانہ کې محمد مصطفی موجود وکنا صلی الله علیه وسلم قسم دې خلق باغ سرم دوکا کړي و مال به پس طریقہ واو که صحابه موجود داغي جیبونه هم دې خلق وای نه به پرې دا داسې دور مال او دولت دې بس دې ته نه ګوري چې ما بل مسلمان جیب وو دې قبر له خو بزم دې قبر نه بلد ته خدای نه مانی د قبر تیار نه مانی د خدای زور نه مانی ته چې معنا به خدای دې تاسو بکای ولی دوکا کې اخلاقیات څه شو بعثت لاتمم مکارم الاخلاق حضور پاک وی دل راغلم چې خلکو ته خوي خو صحابه ته یو خو تابعین او غین ازدکا خو لا برباد دم توب شروع دي جناکاری شروع ده موبایل کې نخري شروع دي ما ته مخکره کې یو مرګره تاسو ټول پیژنې ما سره کله کله گاډیم چلای وی ټاله شاته ناستو یو بوډا سپینګری دی شیخ الاسلام دونه غټه ګیره ده نه نام عمر ګیره ده او په موبایل وته بربل فلم چلیږي لکه دومره وګړه ګیره ده خوار شي او ته وی ورلم ما ته چې داسه کې وی ځان مشغولو سو سلور پینځر وځي پس هغه بوډا خدای پستر ګړون ته د سوال پسې ګرځي ار سړی خو نه لندې باز لندې نو که داسترګې لندې شي بیا بسکه او کای نسر الکه پلان کې نشته اے بیگا ما سوتن مانځه کې هو جی فالج والے ره یو سات کې دله داخلي نه دیو جوړه کې لاړې دی بیگ لاس دله سمڅه جوړه کې د خپل نه کونټه جوړه کې کولی شي الله کله شي کوي دنیا کې هم کوي او آخرت کې به زمارونو ظلم در باندې خوږي ځان تم دا نصیحت کوم یوازې تاسو ته نه کوم ځان تم دا نصیحت کوم او تاسو ته کوم چې مونږ به پیغمبري خو استعمال مسلمان سره توکا ټګي ظلم پیسې د پاره باندې کو رزق د خدای په اختیار کې دی بس رزق الله سره دی لکه یو په خله بلا دې ته منافقت وای دا د دین غټه بد اخلاقی بل نشتا دا باندې کو که خوی به استعمالو هغه جون به استعمالو چې ربم خوشاله شي خپه نشي هغه خوی به استعمالو چې بندم خوشاله شي خپه نشي زمونږ لوی اقرب خپه یا بندم خپه کو هغه ورځ تیر نه چې مونږ خدای په دنیا کې مرونی او په آخرت کې مرونی ان نبط ربک لشدید د خدای غریف ویډر سخت ګوي چې راونی سینو پاتې کېږي مستی باندې کو کبر باندې کو لوی باندې کو مسلمان ته سپک باندې ګورو دا ډوره بد اخلاقی ده کبر بد اخلاقی لوی بد اخلاقی مسلمان ته سپک قتل د مسلمان غیبت او مسلمان پسې بدرت او د بل یو غلطی رانی ول خپل شل شاته کول دانکی کې خدا غلطی ده دا غلطی ده دا وی په کې هر چا کې به ما کې مستو تاسو کې مستا خو ما کې به سجو تا کې به یو ما کې به زری او پتا کې به دوی نو دا خپل زر ولې نو باسم چې طاقت ورانی سي خدای دې مونږ کې د حضور پاک او داغه د صحابه په شان خپل او خشتخوي پیدا کړي رب العالمین مونږ د خپل پیغمبر په نقش قدم روان خدای د قیامت په غلوي ورځ مونږ د پیغمبر علی السلام د جنډې لاندې درولې خدای داغي د مبارک لا د حوض کوثر وبم نصیب کړي خدای خپل خویم نصیب کړي خدای د بد اخلاقونه مساته د بد عملونه مساته بچیم د لو فرید جن نو ساته او کم دوستان دي چې هغه په بیمارو کې مبتلا دي ته ول شفا ورکې سو قرضداري دي قرضونه اخلاص کې د ټینشنونو پریشانو او د مخلوق د شر نه په حفاظت کې وساته خدای ته زموږ یو قدم پته لدنې کې ولکې خدای زموږ عبادت سره مینه پیدا کې خدای بچیم کامیاب کې مشران مو بخې او جسمه نوجوانان دي خدایا د خیر او د برکت زندگی نصیب کې رب العالمین د خپل قهر او غضب نن په دعا جهان او ساته او خدای د رسوایی او د بیزت جنم سره د زنانو محفوظ او ساته اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله